الرحمن الرحیم د پښتو یګانې د پښتو د یګانو تعداد 15 دی. لمبنۍ معروفه یې چې د لاندې ته دوه پرتې نقطې لیکلی شي. دویم نمبر چې کوم زموږ سره یې دا هغې ته موږ وایو مخصوصه یې چې د لاندې ته دوه ولاړې نقطې لیکلی شي. دریم نمبر زموږ سره دا د تانیث یا خزینه یې. څلورم نمبر زموږ سره چې کومه یې دغه د حکمیه یا امریه یې چې د پاسه پې موږ حمزه الف لیکو. پنځم نمبر زموږ سره مجهوله یې یا دې ته د تذکیر یا نارینه یې هم ویلی شي. د یګانو استعمال لمبه د معروفې استعمال. لمبر ایک دا پخوانی مشهوره وړه یا غونډه یې ده ځکه معروفه یې بللی شي. د معروفې دویم استعمال د اردو عربی او پارسی د معروفې سره یو شانتي आवाज لري. د انګریزي د ای आवाज لري. چار نمبر زموږ سره د جمع فعلیه د فار هم استعمالیږي لکه زی، خوري، سکی، وړي، کینی، پاسی وغیرہ وغیرہ. پنځم نمبر د جمع مذکر د پاره استعمالیږي لکه سړی، سړی، لرګی، لرګي، میږی، میږي. شپږم نمبر په اسم صفت، اسم مجرد، اسم مشتق کې هم استعمالیږي لکه خوشبوئی، خوشحالي، ګرمي، یخني، پریشانی، ښکاری. نمبر 7 چې دی د نسبت دپاره هم کارولی شي لکه د مصر نه مصري، د ایران نه ایرانی، د ادب نه ادبي وغیرہ. او اتم نمبر چې په آخر کې راشي نو فعل حال به څرګندوي لکه زی، خوري، لیکي، کینی، پاسی وغیرہ. نمبر 9 په بعضو تورو یا اسمونو کې چې هغه عموماً د عربی الفاظ وي بغیر د نقطو هم استعمالیږي چې د الف आवाज لري لکه مصطفی، اعلی، ادنا، موسی، عیسی وغیرہ. زوت یا مشق. نمبر 1 سړی زی، لرګي راوړي او بلوي اور بلوي. نمبر 2 دا بعضی سړي خالص په موږي تړلي څاروي وي. نمبر 3 وسنی زلمی د پښتو په لیک لوست بیخي نه پوهیږي. نمبر 4 دوی هم تلی او راغلي دي. دغه شان تاسو پریکټس کولای شئ او دا معروفه یې چې د دې استعمال تاسو زده کولای شئ. امید لرم چې تاسو ته به د دې ټوټه پوټه لیکچر نه څه پیدا میلاوي شوي. ډېره مننه، ډېر شکریه. خدا حافظ.